الله رب العزت فرمایي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي نبی علیہ السلام ته وایي الله رب العزت داستا امت ته عذاب نه ورکوي وانت فيهم تر سوچ ته په دې کې موجود وي، یعنی چې ته تر سو پوری موجود وي الله رب العزت به دې ته عذاب نه ورکوي، اجتماعي عذاب سب الله د دې حفاظت وکړي. یعنی د نبی علیہ السلام وجود زموږ د پاره دومره غټ غنیمت دی چې نبی علیہ السلام تر څو وخت پورې موجود وو، تر هغه وخت پورې هغه خلق د عذاب سره الله بچو کړي. او الانکه دا وخت کافرانو د الله رب العزت صدا دعا وکړه چې الله کچيره د غستا د محمد صلی الله علیه وسلم کدا چیرې حق او سچ وي نو په موږ باندې د ډبرو باران وکړه. الانکه د اصول دغه دي چې دوی په خپل باندې د الله سره عذاب غوښتي او نبی علی السلام حق او سچ نو اصول خدا و چې الله رب العزت په دې باندې عذاب را لېږل د ډبرو عذاب باندې کړی، لیکن الله رب العزت صرف اور صرف د نبی علی السلام خیال وساتي چې دای موجود دی نو په دغه وجه د امت باندې عذاب اجتماعي عذاب الله نه راوستي. یعنی دا یو کافر د نبی علی السلام د وجود په وجه یو کافرانو بچاوي، حالانکه هغه د عذاب سوال کوي لیکن الله پاک بیا هم عذاب نه پراولي. نو یو عالم لیکلی دی هغه وایي کچیر یو سړی د نبی علی السلام عاشق وي، د نبی علی السلام په دین باندې پوره ژوندۍ تیري او یو سړی د نبی علی السلام د سنت سره محبت لري، خپل ژوند په سنت مطابق تیري، نو دغه سړی باندې الله څنګه عذاب راولي؟ سوال نصیب دا کیدی چې الله عذاب باندې راولي. او د قران پاک په دابل ټوکړه کې په آیت په دابل ټوکړه کې الله فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، چې الله رب العزت دې ته عذاب نه ورکوي تر څو پورې چې ستا امت استغفار کوي، یعنی تر څو پورې چې دې استغفار کوي الله پاک د دې څخه عذاب لري کوي. نو د نبی علی السلام په وخت کې خو دوه نعمتونه، یو د نبی علی السلام وجود او یو استغفار. نو د نبی علی السلام د دې دنیا څخه د تللو بعد هغه یو نعمت چې کوم دا هغه څخه موږ محروم شو، دویم چې کوم نعمت تر قیامت پورې موږ ته الله را کړی دی هغه نعمت څه دی؟ هغه د استغفار دی. یعنی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الله به بیا هم دې ته عذاب نه ورکوي تر څو پورې چې ستا امت چې دی هغه استغفار کوي، تر څو پورې چې په استغفار کې مصروف وي په کثرت سره استغفار کوي نو الله رب العزت په دې باندې عذاب نه راوړي. او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، و دا سړی د پاره خوشخبری ده مبارکي ده دا سړی د پاره کم سړی چې په خپل عمل نامه کې ډېر استغفار وویني، خپل هغه صحیفه کې چې ډېر استغفار وویني د دغه سړی د پاره خوشخبری ده، دا ډېر خوش قسمته او ډېر مبارک سړی دی. ایو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وای کوم سړی چې په کثرت سره استغفار کوي، استغفار په خپل ځان باندې لازم کی، د سړی ته الله پاک درې فائدې ورکړي. د استغفار په برکت سره الله رب العزت د درې فائدې ورکړي. یو من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، کوم سړی چې په کثرت سره استغفار کوي الله رب العزت د هر تنګي څخه به د لار خلاص کړي. یعنی چې په هر څومره تنګي کې پساوي الله رب العزت به د هغه تنګي څخه به راو باسي، خلاصي به ورته راوړي. او بل فائدہ ادا ده من كل هم فرجا، د هر غم بیا الله پاک وساتي،
کوم سړی چې استغفار په کثرت سره کوي هغه به الله د هر غم وساتي، کله دنیا غم یې، کله آخرت غم یې، که هر څومره غمو کې یو سړی مبتلا وي. داغه لپاره نبی علیه السلام موږ ته نسخه راښولې ده چې تاسو په کثرت سره استغفار وکړئ، تاسو د دنیا ټول غمونه به الله پاک ختم کړي. او یو بل فائدہ نبی علیه السلام ذکر کړی ده، هغه دومره بهترینه فائدہ ده چې نن سبا زموږ د ټولو ژوند، ټوله سوچ، ټوله فکر په هغه فائدې پسې لګیا دي. نبی علیه السلام فرمایي کوم سړی چې په کثرت سره استغفار کوي ورزقه من حيث لا يحتسب، الله رب العزت به داسې ځای سره رزق ورکړي دې سړي ته چې د په وهم ګمان کې به نه، په سوچ کې به نه، الله به داسې ځای سره د روزي ورکړي، د روزي چې کوم مشکلات دی هغه به الله ورحل کړي، هغه ټول مشکلات به ختم شي دا د استغفار په برکت سره. نو په احادیثو کې وعده ده په استغفار باندې، په اعمالو باندې چې ستا کارونه چې دی هغه الله پاک جوړوي، او په قرآن پاک کې د الله د طرف څخه وعده ده. نو په دغه وجه موږ لکه څومره وخت چې موږ د دنیا اسبابو ته ورکوو تر هغه ډیر کم وخت چې موږ استغفار ته ورکو، په کثرت سره استغفار شروع کو، نو یقینا به زموږ دغه ټولې پریشانیانې چې دي د کومو پریشانیانو سره چې هر سړی نن مخامخ دی، هر زنانه مخامخ ده، هر الک، هر سپینجری، هر ځوان دغه پریشانی سره مخامخ دی، نو هغه پریشانیانې به د استغفار په برکت الله پاک ټولې ختم کړي.